سور شوی ماښام دا په ګدناګانو د ګډاګانو دا ماښام عوامي نشتل پارټۍ متحده عرب اماراتو د هغې بختورې لحظې په درناوي کې را جوړ کړی دی کله چې پیرنګي اجتماع او د هغه تالیسټو زموږ په پښتنه خاوره خپل نوم راتپلی او زموږ دا اویاو کالو مبارزې په نتیجه کې چې کومه سیاسي جدوجهد موږ کړو جمهوري لارو مو خپله کړې وه او دې پښتنې خاورې له هم هغه نوم وګټو کوم نوم چې دې له خوشحال بابا ایښی و کوم نوم چې دې له احمدشاه بابا ایښی و خوشحال بابا به وي چې نوره ټوله پښتونخوا په ځای میشته ده خلک وایي عوامي نشتل پارټۍ په دې خاوره دا نوم ول عوامي نشتل پارټۍ ایښی دا تاریخي نوم دی د دې خاورې په کار دی چې تاریخ درست شي خوشحال بابا به وي چې نوره ټوله پښتونخوا په ځای میشته ده دا یو زه د زمانې پکې پدار کړم 300 کاله مخکې خوشحال بابا ویلو احمدشاه بابا وی د ډیلي تخت هېروم چې را په یاد کړم د دې خپلې پښتونخوا د غره سرونه زموږ پارټۍ زموږ مشرانو د خپل سیاسي بصیرت په نتیجه کې د 2.5 په هغه پارلیمنټ کې چې لس پکې زموږ ممبرانو په متفقه طور هم قرارداد هم په سینټ کې هم د پاکستان په قومي اسمبلی کې او دې پښتنې خاورې ته هم هغه نوم وګټو نن د متحده عرب اماراتو پښتنو د عوامي نشتل پارټۍ په رهنمایۍ کې دغه جشن مانځي چې د خپلې خاورې له هم دا نوم ګټلی دی زه د دغې مبارکې لحظې تاسو ټولو ته مبارکي وایم او ما ته هغه یو 2 شعر را یاد شو چې ما ټول عمر ما ټوله ورځ د بلو کم منله د لاله ما ټوله ورځ د بلو کم منله د لاله دا یو ماښام مې ځان پسې لیکلی د لاله او یو کس دی په روړي زما د ذاته بدرنګی یو کس دی په روړي زما د ذاته بدرنګی یو کس دی مهربان دی بلا ښکلی د لاله مرګرو د موسیقۍ پروګرام به کوو ډېر دروند فنکار راغلی دی ښاغلی فضل وهاب درد صاحب د هغه دردېدلی اواز به تاسو اورئ ډېرې خوږې خوږې نغمې خو د عوامي نشتل پارټۍ متحده عرب اماراتو ګران صدر خپل ورور خپل ملګري عبدالله خان له بلنه ورکوم چې راشي او مېلمنو ته په خیرالي ووایي بیا به د موسیقۍ پروګرام پیل کوي ښاغلی عبدالله خان د عوامي نشتل پارټۍ متحده عرب اماراتو صدر بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم زما پوینا شریک زما پجبا شریک زما په مذهب شریک ډیرو ګران او عزتمنو پښتنو ورونو ستړي مشئ په خیر راغلی زه تاسو ته د زړه د کومې په دې ماښام کې هرکلی وایم او ستاسو ډېر زیات مشکور یم چې تاسو د مسافرۍ په دې ژوند کې د دې مصروفیاتو باوجود د خپل وخت نه دا څو لمحې ویستلي او زموږ سره شریک شوئ چې موږ په دې ماښام باندې د خپلې خوشحالۍ ومانځو ورونو څنګه تاسو ته چې پته ده چې د نننی ماښام چې کوم دی دا په دې خوشحالۍ کې را جوړ دی د ټنګ ټکور ماښام دی د دې نه موږ سیاسي جلسې نه جوړول غواړو او نه پکې داسې تقریرونه کول غواړو خو به هر حال دا ضروري وه چې موږ د عوامي نشنل پارټۍ متحده عرب امارات د طرف نه ستاسو شکریه ادا کړو او د دې سره سره دا یادګیرنه وکړو چې دا جشن پښتونخوا ماښام چې کوم دی دا هم د عوامي نشنل پارټۍ د هغه کارنامو نه یوه کارنامه وه کومه چې په تیر الیکشن کې 2008 کې عوامي نشنل پارټۍ خپل منشور پیش کړی
د خپلو عوامو ته خپلو پښتنو ته او په هغې کې هغوی د خپل عوامو سره 3 وعدې کړې وي. هغه 3 وعدې دا وي چې موږ به موږ له تاسو ووټ راکړو، موږ منتخب کړو، نو موږ به تاسو له په خپل دور حکومت کې پر خپله خاوره امن راولو. دویمه وعده دا وه چې که چېرته تاسو موږ له ووټ راکړو نو موږ به تاسو له شناخت پیدا کوو او خپل نوم به درله ګټو. او درېیمه واده ورسره دا وه چې موږ به د خپلې صوبې له صوبایي خودمختاري راولو. دا د پاکستان په تاریخ کې اولنۍ پارټۍ او اولني ځل دی چې یوې پارټۍ خپل منشور 100% 100% پوره کو. د دې نه مخکې سیاسي پارټو او سیاسي مشرانو ډېرې نارې لګول دي. ذوالفقار علي بټو صاحب د روټي کپړه مکان ناره لګولې وه، چا د قرض وتارو ملک سنوارو نارې لګولې وي، چا د تبدیلۍ نارې لګولې وي، خو ټولې نارې چې څومره دي هغه صرف خوبونه دي او خوبونه پاتې شو. صرف ستاسو عوامي نیشنل پارټي وه چې خپلې کوم واده چې وه هغه یې 100% د عوامو سره پوره کړه. ورونو زما د طرف نه د عوامي نیشنل پارټۍ متحده عرب امارات د طرف نه تاسو ټولو ته دا لحظه بیا مبارک شه، بیا مبارک شه، او هر کال به دا مبارکي تاسو له موږ دغسې درکوو. خبرې به اوږدې کوو نه، خو زه چې نن موږ کومه د دې بلنې دا دعوتنامه خوره کړه نو ما ته یو 2 ملګرو 3 ملګرو میسج وکړو او هغوی له مانه تپوس وکړو چې موږ پکې درتلی شو که نه، کیدای شي هغه ملګري به هم دلته اوس ناست دي. نو زه داسې هریان غوندې شوم او هغه ته مې وویل چې ته ولې نشې راتلی؟ ته زما ورور یې، ته زما سره په وینه شریک یې، له ما سره په قام شریک یې، له ما سره په خاوره شریک یې. دا پښتونخوا زموږ د ټولو په شریکه پښتونخوا ده. دا یوازې د عوامي نیشنل پارټي پښتونخوا نه ده، موږ ټول یو وجودي یو اندامي. دا پکار دا ده چې موږ ټول دا خوشحالي په شریکه سره ومانځو. ما ویل تاسو ته بالکل حق دی، تا ته دعوت دی او د ټولو په سر کې دعوت دی چې تاسو راشئ زموږ سره دا خوشحالي ومانځئ. ورونو دلته په متحده عرب امارات کې چې تاسو کوم ژوند تېروئ، زه ستاسو نه صرف او صرف دا یو ریکوست درته کومه، دا یو سفارش درته کومه چې ستاسو ډیر لوی اثر دی په معاشره کې، په خپل وطن کې، په خپل ورورولۍ کې، په خپل قومونو کې، په خپل خیلونو کې. که تاسو لږ سوچ وکئ نو نن که امریکا په دې دنیا باندې راج کوي نو هغه د ټوپک په زور نه کوي. هغه داسې نه ده چې امریکې په دې ټولو ملکونو باندې جازونه او ټینکونه وراچیلي او په زور یې نیولي. نه، دا صد راج چې کوي هغه په اقتصادي او په مالیي امورو باندې کوي چې څوک چاله امداد ورکوي خولې ورله بندي کړلي او چاله چې څوک لږ دغه ښکاره کړي چې په هغه باندې پابندیانې ولګوي او خوله ورله بنده کړي. نو ورونو ستاسو مثال چې کوم دی، څوک چې دلته په اماراتو یا په سعودي عرب یا په بار ملکونو کې ژوند تېروي، ستاسو مثال هم د هغه امریکې دی. اقتصاد ستاسو په لاس کې دی. که څوک هلته دا خرچې تاسو هغوی له لیږئ، خپلو خپلوانو له لیږئ، ټول په تاسو باندې خولې نیولي او سترګې نیولي. ستاسو په خبره کې ډیر لوی اثر دی. نو زه تاسو ته دوباره دا ریکوست کومه چې تاسو خپل کلی کې خپلو ورونو ته، خپلو عزیزانو ته خپلې خوښې ته مه پرېږدئ او هغوی ته بار بار دا یادګیرنه ورکوئ چې د خپلې خاورې، د خپل قام او د خپل سیمې په کار راشي، د خپل قوم دپاره ملاتړ وکړي. او د نورو د پښتنو زلمو ته دا خبره هم کومه چې کیدای شي ستاسو به په خپل کور کې د یو ورور نه څه ګیلئ یا به هم د خپل پلار نه ګیلئ
په خپل کور کې، خو د هغې حل دا بالکل نه دی چې ته لاړ شي د خپل مخالف سره ودرېږي د خپل کور د بربادۍ دپاره. نه، د خپل ورور سره به کښېني، د خپل مشر سره به کښېني، د خپل پلار سره به کښېني، مرکه شئ او چې کومې کمزوریانې دي هغه وباسئ د منځ نه، بلکې تاسو مشران شئ، موږ به درپسې. خو د هغې حل دا نه دی چې بیرته تاسو ځئ او د مخالفو کسانو سره ودرېږئ. ورونو، خبرې اوږدې کېږي، خو د خبرې ختمېدو نه وړاندې زه دلته راغلي زمونږ درانه میلمانه چې کوم دي د میډیا تعلق لري، د AVT خیبر نیوز کوم ملګري چې راغلي دلته، او دلته زمونږ د اتن ټي وي ملګري راغلي، فاسون ټي وي چې کوم ملګري دي، شمشاد ټلویزیون ملګري راغلي، وایس اف امریکا ملګري چې کوم راغلي، او نور دلته پرنټ میډیا کوم ملګري چې راغلي، د هغوی ټولو زه ډېر زیات مشکور یم او ډېر زیات ممنون یم. الله دې هر کله راولي. د دې سره سره ملګرو، زه ستاسو د ټولو دوباره بیا شکریا ادا کوم او د خپلې خبرې نور حایل نه راځم چې ستاسو په دې خوندور ماښام کې ستاسو په منځ کې راشم. د خپلې خبرې زه د خپل دوست، د خپل ورور خالد خان حسرت په دې شعر باندې راغونډوم. شعر به وایو که نه؟ ښه، وی جنگ که د هر چا وي خو سر پکې زما ماتیږي، جنگ خو که د هر چا وي نو سر پکې زما ماتیږي، دیوال زما پرېوځي ور پکې زما ماتیږي، او څوک چې په پورته ځي نو خپې کېږدي زما په اوږو، څوک چې په پورته ځي نو خپې کېږدي زما په اوږو، زه الوتی نشم وزر پکې زما ماتیږي، او یو خوا هم زه قتلیږم بل خوا هم زه قتلیږم، یو خوا هم زه قتلیږم بل خوا هم زه قتلیږم، وجود زما دی او خنجر پکې زما ماتیږي، او دوه زورور چې کله خپل زور ازمایي خالده د تن هډوکي سراسر پکې زما ماتیږي. والسلام. دا عوامي نیشنل پارټۍ متحده عرب اماراتو ګران صدر ښاغلی عبدالله ورور مننه کوم. د ځمکې غم دی، د ځمکې غم دی موږ در پلک راوړی دی، غوږ ونیسه جانانه زړه مې ډک راوړی دی. مولا که ما رباب جومات ته رانه وړو نو دا ده، مولا که ما رباب جومات ته رانه وړو نو دا ده، جومات ته دې سړي ولې ټوپک راوړی دی، او دا ویني دا سړی چې پې ولاړ دی تالاشي کی، دا ویني دا سړی چې پې ولاړ دی تالاشي کی، دا بم هم دې سړي په دې سړک راوړی دی، او دا وس مې و همدا مې د کاروان سره وکړل، دا وس مې و همدا مې د کاروان سره وکړل، د خپل سالار نیلي له مې چابک راوړی دی، او تاوی زمینه نه کوم تصویر دې واپس واخله، تاوی زمینه نه کوم تصویر دې واپس واخله، ما ناغستو خو ما هم د دې ټس راوړی دی. ملګرو، نن 12 مئی ده، 12 مئی د پښتنو په تاریخ کې هغه بدبخته ورځ ده کله چې په کراچۍ کې د پاکستانی ریاست د ادارو په موجودګۍ کې د 500 نه د زیاتو پښتنو وینه توی شوې وه. موږ ته خپل شهیدان هم یاد دي، د هغوی د وینې یو څاڅکی راته یاد دی، زموږ هیر نه دي. ملګرو، یو ورځ به راځي د دې ټولو شهیدانو د تیر 40 کالو راسې د پښتنو پر وطن کې د دې ریاست په موجودګۍ کې د پښتنو چې کوم وینه توی شوې ده د دې به موږ تپوس کوو، د دې به موږ حساب کوو. د کراچۍ د شهیدانو هغه ټولو کورانو سره د عوامي نیشنل پارټۍ متحده عرب اماراتو لخوا خواخوږي کوو، هغوی ته درناوی لرو او دا دعا کوو چې الله تعالی دې هغوی ته بښنه وکړي، خدای دې په دې پښتنه خاوره باندې امن راولي، خدای دې پښتنو له شعور ورکړي،
خدای دې ولا پوهه ورکړي چې خپل دوست او خپل دشمن وپېژني، خپل خیرخوا او خپل بدخوا وپېژني. خدای دې زموږ په خاوره امن راولي. خدای دې پښتانه په خپل وطن کې په خپل کور کې شته کړي. خدای دې موږ نور د دې غمونو د دې دردونو د دې مسافرونو خلاص کړي چې دغسې لکه څنګه چې دلته په امن سره راټول یو نو دغسې چې په خپل وطن کې هم راټول وکړو. او دا وطن متحده عرب امارات کې هم خدای ودان او آباد لري. د پښتنو دپاره د جنت یو ټوکړه را 6 لکه پښتانه متحده عرب اماراتو په خپل لمن کې ځای کړي دي. په دنیا کې بل دومره یو سټیټ نشته چې دومره عزت پښتنو ته ورکړی دی لکه څنګه چې متحده عرب اماراتو. نو ټول پښتانه په جمع دعا وکړي چې الله تعالی دا وطن ودان او آباد لري. الله اکبر. د موسیقۍ پروګرام شروع کوو. د نن موسیقۍ چې کوم سندرغاړی کوم هنرمند دی هغه د پښتنې خاورې ډېر نر او علالي بچی دی. ټول عمر د خپل وطن د خپلې خاورې د ننګ او د پت سندرې ویلي دي. ټول عمر په خپلو سندرو پښتانه را بیدار کړي دي. د ډېرې ښې شاعرۍ انتخاب یې کړی دی. ښاغلي فضل وهاب درد صاحب له به زه هغه به ډېرې خوندورې سندرې تاسو ته وایي. ګډاګانې به کوو، اتڼونه به اچو. زموږ ډېر محترم ملګري دلته کې راغلي دي. اجي غریب ګل صاحب راغلی دی. زموږ د عوامي نیشنل پارټۍ متحده عرب اماراتو چیرمین ښاغلی ملک رحمان بنګس صاحب هم راغلی دی. هغه ته هم په خیرالي وایم. خو زه غواړم ملګرو چې هغه څنګه راشي او موسیقي شروع شي د ټولو نه اول به خپله ترانه و د هغې باقاعده زه اعلان کوم. خو فضل وهاب درد صاحب له په دې شعرونو باندې وم چې سټیج ته راشي چې په ټوټکو رانه د مینې پیریان نه ځي، په ټوټکو رانه د مینې پیریان نه ځي، ما به وجنې شیخه دومره اسان نه ځي. او د جنت په ورې پرېنې د رضوانه، د جنت په ورې پرېنې د رضوانه چې د وینې نه یې بوی د افغان نه ځي. نو ښاغلي فضل وهاب درد له بلنه ورکوم چې راشي او په خپلو نغمو او سندرو تاسو راویښ کړي او تازه کړي. د ټولو نه اول به د خپل خوږ او ګران وطن د غني خان لیکلې ترانه وو. تاسو ټول به د هغې په احترام کې ودرېږئ. دا زموږ د ډېر ګران وطن چې کله ترانه کې وشي موږ او تاسو ټول به په هغې ودرېږو او ورسره به پکې برخه اخلو په هغې کې. وقت پر ان کا تاوشتل کا وجل پختن دا ډېرو ګڼو ملګرو غوښتنې سره دا څو شعرونه ستاسو وقت پر ان کا تاوشتل کا وجل پختن نن بمنی کن منی خوزگی دل پختن هاغه تخته چې پلکلی د نړۍ قامونه پکې پسرو وینو پزور دې ځان لیکلی پختون وی بنا لستی خدا چاہتا چنا لست خاری دغا لستلو خلقو هم ندی لستلی پختون چی پریوزی او سر وچ پاسی وی زرها سرنا دا سے پریوتی پختن دا سے پاسے دلی پختن پختن ہو دا سے خوار زار ولیے پس منار شبیلار ولیے سوچ ہو مستدستات سوچ ترجمانی پکاتا باچا خانے پختن ہو دا سے خوار زار ولیے پس منار شبیلار ولیے سوچ ہو مستدستات
حیا لکه د خور ساته د خو اخلاقو نمونې شعرونو ځان له په هر کلي کې رورو ساته زار 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 د نفرتونو نسل جوړیږي د دې جنګونو نسل جوړیږي انسانیت او سړیتوب زده کړئ د دې ظلمونو نسل جوړیږي زار 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 تاسو نه یو بل وزار ولې پاتې د مینې د اظهار ولې پښتنه مینه پاکه وینا افغاني پکار ده باچا خاني باچا خاني 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 پکار ده باچا خاني زمونږ د جون بنیاد پکار دی لکه اتفاق او اتحاد پکار دی سواد کابل کوټه دې څوک نو پیلوي د هر ظالم خلاف جهاد پکار دی زار 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 د خویندو میندو نه دعا واخلې دا تیرې ورکې کې رڼا واخلې د ځانه جوړ کې خدای خدمتګار په خپله خوره د جون سا واخلې جل په منډه کې سار ولې د غلامانو خدمتګار ولې د بمونه بخي سوچ مسلمانې پکار ده باچا خاني باچا خاني 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 پکار ده باچا خاني जब बस पकड़ी पकीगी हगी छिज बोरो ककड़ी रुकीगी हगी आखिरी अफगान बाबा बखवा वैले छिनयों की नुगर की हगी जार 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 मंगता पापड़ी शहीदा निरकड़ी मंगस पेतली मशरा निरकड़ी मंगता मेवन मलाले न पेजन मंगा अफगार तबा चाखा निरकड़ी زار زار گناہ مصدق گناہگار ولی ہے یو بل وجل تیار ولی ہے ہر امان میں دادی ہر رشتہ میں انسانی پکار دا باچا خانی باچا خانی 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 پکار دا باچا خانی صبر چاکڑی شی دا غنی خان بابا سو شعر وړي یاد پمیره باندې ما وخت مې کوم ملګری څه فرمایش کړي نو موږ تاسو لپاره یو تاسو خوشاله لې دا غنی خان سو شعر نه پرته سایل صاحب څنګه چې صبر چاکړي شیا ملنګ شیا بادشاہ شي
चिकबर चाकड़ी शिया फिरगौन याद उनका चाशी न बचा चिकी नडी रशिया तख्शिया तख्तशी औच नफल पचा डीर शिया टटुया फरिश्ताशी ज़्वान छिप चाडी रशिया गलशिया वलशी चिजोर पचा किडीर शिया यजिद शिया लशी नुदचाच बखरा विक्षिया मजनुन शिया नैलाशी पचाच तहजीब दीर्शी मलोले या मलोलाश काबल की खालसा की दुरानीशी ची वक्त तो लौजिया क़यामत शिया विसालशी औ ची सरद खुद उजीनो या शलंशी औ या तालशी कले वने में नकल ज़बने वने नयमा ज़कन गूर बजाना कले वने में नकल ज़बने वने नयमा ज़कन गूर बजाना आदम खान में नकल ज़बदुर खान नयमा ज़कन गूर बजाना सकन गूर बजाना चित पतूर उग्रुन सर नकलमा लालिया ब्या बस्तर के दूर नकलम चिता दमीन सजा दर नकलमा या बसुरखी पशुंड पूर नकलम कमुसा खान में नकले जब गुल मकैन यमा कनगूर बजाना कले वने में नकले जब बने वने नयमा सकन गूर बजाना सकन गूर बजाना चिपख वगू वगू खूब नो पसी निसो बचे गुजलवनी चिमे दखल बाख बगुल नो पसी तर उम्र कलवनी जबद दखल वतन दगुर नो गरसन नयमा ज़कन गूर बजाना कले वने में नकल ज़बने वने नयमा ज़कन गूर बजाना ज़कन गूर बजाना
درن زر نکړم ز بشین خاله نیما زکن ګور بچانا کله منه من نکړ ز بلی منه نیما زکن ګور بچانا زکن ګور بچانا पजड़ा में नकली जब मलाल नयमा जकन गोर बचाना कले मने में नकली जब ले मने नयमा जकन गोर बचाना जकन गोर बचाना जकन गोर बचाना माचवा पशातल दमेलनो बदनामीदा उस बज़म मलंग जान सरंगला पसंग दा ज़मंग ज़ेबा वतन दा ज़मंग लेला वतन दा वतन मुज़ाने दा पुख्तनिस्ताने दा वतन मुज़ाने दा पुख्तनिस्ताने दा ज़मन ज़ेबा वतन दा ज़मन लेला वतन दा वतन मुज़ाने दा पुख्तनिस्ताने दा वतन मुज़ाने दा पुख्तनिस्ताने दबल चा वतन दादी द शेर शाह वतन कोर द खुशाल खाने दा पुख्तनिस्तान कोर द खुशाल खाने दा पुख्तनिस्तान दा ज़मन ज़ेबा वतन दा ज़मन लेला वतन दा वतन मुज़ाने दा पुख्तनिस्तान दा वतन मुज़ाने दा पुख्तनिस्तान दा वतन दिज़ाल ज़मन दा वतन इमाद ज़मन दामुद बाबा वतन दामुद बाबा वतन मंगा बांध ग्राने दा पुख्तनिस्तान तेर पर मंगा ग्राने दा पुख्तनिस्तान
زارې له سیندونو شم زارې له ډاګونو شم زارې له دې غرونو دا زمونږ شنا وطن درد لمو شفا وطن زړه مې پې روښان دی دا پښتونستان زړګي مې پې روښان دی دا پښتونستان دا زمونږ زیبا وطن دا زمونږ لیلا وطن دا وطن مزان دی دا پښتونستان دا وطن مزان دی دا پښتونستان دی دا وطن زیارت زمن دا وطن یامات زمن دا وطن پدی دنیا دی لک جنات زمن دا وطن صفا وطن زلد ایشیا وطن ژوند ملنګ جان دی دا پښتونستان ژوند ملنګ جان دی دا پښتونستان دا زمونږ زیبا وطن دا زمونږ لیلا وطن دا وطن مزان دی دا پښتونستان دا وطن مزان دی دا پښتونستان دا وطن مزان دی دا پښتونستان او نرازینا یار کوم دا مې عدت ګرانا او سرسدو په جان القدر او ذاتوما ما سره سندرا دا تاسو وطن کوي تاسو په زور ورادا تاسو وطن کوي ما سره سندرا دا تاسو وطن کوي تاسو په بخت ورادا تاسو وطن کوي पतूलो दिल तो बगल जाना तद यार तू बन फीला नाराजीना وخت پختونخوا په مګتون یما پختون یما خور به مې وای چې پختون یما پختون یما تپسر سالو کی لکه ګل غختی راغلی زپخ خپلو وینو کی ګلګون یم پښتون یم څوک دې چاته نه وایي ما ټوله دنیا پیژني زه خپل عنوان یما مضمون یما پښتون یما منګ سندرې نه
पुख्तनो स्तरगु मजनून यमा पुख्तन यमा दाच दे हम दुनिया खोड़ले वक्त प वक्त यमा कुल यमा खूब यमा तरसगुन यमा पुख्तन और दसरो दहर यो काने मर जाते सचिप महीने मा और दसरो दहर यो काने मर जाते सचिप महीने मा सचिप महीने मा देखी मोहम्मद ज़ियूसी दद्वी ख़ुराक देर ग्रांदे सचिप महीने मा अफ़ग़ानिस्तान और दसरो दहरियो काने मर जाते सचिप महीने मा अफ़ग़ानिस्तान सचिप महीने मा अफ़ग़ानिस्तान खानानुसी देखी नवाबानुसी देखी खजवानानुसी देखी शनज़मरियानुसी देखी खजवानानुसी देखी शनज़मरियानुसी देखी वली खानुसी गलिम त्रिपल सादे चिप महीने दा अफ़ग़ानिस्तान और दसरो दहरियो काने मर जाते चिप महीने दा अफ़ग़ानिस्तान सचिप महीने दा अफ़ग़ानिस्तान दादा खुशाल खान गुलशन दादा मीरवेज़ खान गुलशन गुलशन दादा दरिया खान गुलशन दादे मल खान गुलशन दादा दरिया खान गुलशन उबा से तिजाक जखन माल यार बादशाह खान सचिप महीने दा अफ़ग़ानिस्तान और दसरो दहरियो काने मर जाते सचिप महीने दा अफ़ग़ानिस्तान सचिप महीने दा अफ़ग़ानिस्तान समलंग जानदा वायम कलबी गानयum समलंग जानदा वायम कलबी गानयum नंदा नवानयु दालम सुंदकम शिदाने चिप महीने दा अफ़ग़ानिस्तान और दसरो दहरियो काने मर जाते चिप महीने दा अफ़ग़ानिस्तान और दसरो दहरियो काने मर जाते चिप महीने दा अफ़ग़ानिस्तान दज़लाहलु नचातना नवायमा दज़लाहलु नचातना नवायमा न न न न नातना ओ नवायमा न न न न नातना नवायमा दज़लाहलु नचातना नवायमा
دزل پمینا چه سوخ کل کی سلی 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 زگنا دی گناتنا نوائی ما زگنا دی گناتنا نوائی ما دزلالو نچاتنا نوائی ما دزلالو نچاتنا نوائی ما ننننننا تاتنا نوائی ما ننننننا تاتنا تپوزی میخا کی خرسوا تمہیں تپوزی میخا کی خرسوا تمہیں تپوزی میخا کی خرسوا تمہیں تپوزی میخا کی خرسوا زبا بیدا داتنا نوائی ماں زبا بیدا داتنا نوائی ماں تزرالو نچاتنا نوائی ماں تزرالو نچاتنا نوائی ماں ننننن تاتنا نوائی ماں ننننن تاتنا آغد زکن کافر اکرما آغد زکن کافر اکرما آغد زکن کافر اکرما آغد زکن کافر اکرما ماویز دی ملاتنا نوائی ماویز دی ملاتنا نوائی تزلہل نچاتنا نوائی تزلہل نچاتنا نوائی ننننن تاتنا نوائی ننننن تاتنا نوائی ننننن تاتنا نوائی ننننن تاتنا خمارنا دمنم پاننگو کی خزمائے نصیب نشتہ دی پسکو کی ستاد دن گتگی مساتی پزولنو کی راواخل بیاد انقلاب سر نشانو لانے منوزنو نخور انقلاب وانی دا ازاد انقلاب پخلتا کتا جوندن ملاوی کنولا کلالو سنو نخور انقلاب وانی دا ازاد انقلاب راواخل بیاد انقلاب سر نشانو لانے وطن شویت ظلمانو بینی جنبو پتا سو باند سوال کبھی نخویندو مہندو ماچومانو بینی جنبو پتا سو باند سوال کبھی مزدورانو کسانانو بینی جنبو پتا سو باند سوال کبھی دزال گٹل غوارنو شندے سرنا جلانو اور انقلاب واری دا ساد انقلاب وقت بعد انقلاب نشانو
بل فصل کې خوراکا ملګرو دغه څه دې داسې کېږي یو خوا پول او بل خوا ساران کري ملګرو دغه څه دې داسې کېږي د یو وطن د یو ادم زامنو ملګرو دغه څه دې داسې کېږي شلول بغواړي زولنې د زلزلې ګلالو چلو خور انقلاب غواړي د آزاد انقلاب اخله بیا د انقلاب سره نشانونه لیونو زلمو دا خور انقلاب غواړي د آزاد انقلاب دغه خورې او وطن په خاطر ملګرو پاسې بیداري پیدا کې د دې تاله والا ګلشن په خاطر ملګرو پاسې بیداري پیدا کې د سرو ګلونو ګل بدن په خاطر ملګرو پاسې بیداري پیدا کې راځئ چې ورک کړو دا تضاد دغه ظلمونه ګناهونو دا خوره انقلاب غواړي د آزاد انقلاب واخلئ بیا د انقلاب پر نشانونه لیونو ظلمو خورا انقلاب غواړي د آزاد انقلاب واخلئ بیا د انقلاب پر نشانونه لیونو ظلمو خورا انقلاب غواړي د آزاد انقلاب ستا د خپلو پردو قدر کومه ته خدای ستا د سپو قدر کومه چې پښتو ورپکې نه وي سړی ورک شي زه افکار تل د پښتو قدر کومه او بیا دې په زلا د رنجو تور خال وهلې شال دې په سر کړې نرې نرې باران بیا دې په زلا د رنجو تور خال وهلې شال دې په سر کړې نرې نرې باران سرور دې لګولې نرې نرې باران मातुर लवंगीन दर फसादले शाद पसरकले नने नने भरा आज पजला दरन जो तो गाल वाहले शाद पसरकले नने नने भरा दूसरों दे लगबली नने नने भरा دشمن صفا کی بغیر تا وقت
سترګو در پسې خوب تښتېدلي شاته په سر کلي نري نري باران ورور دې لګولي نري نري باران یاد په زړه درنګو تور خال وهلي شاته په سر کلي نري نري باران کوسکی د ملنګانو په جامه کې بهر ولاړ دې په کوسکی د ملنګانو په جامه کې دا ستا دیدن لا شګیوال پرهیز راغلی شان دې په سر کلي نري نري باران یاد په زړه درنجو تور خال وهلي شان دې په سر کلي نري نري باران سرور دې لګولي نري نري باران سرور دې لګولي نري نري باران بیلار خلق دی د دوی سره په لاره مزه چرته په شاړه ځان وباسه په هواره مزه د بل په خوښه په جلبو په مهار کې مزه په خپله خوښه بې جلبه بې مهاره مزه زړه کې د وخت د تقاضو د نبض ونګ واچوه پام پام زخو پدیلار پقلار مزا من رختیا وایو منی لدروغ نورزی دیار تر سنگ پا اس حال کی بی ادوار مزا د زورورو سره جنګ په دغه توره کوه د زورورو سره جنګ په دغه توره کوه یا ګزاره کوه یا شاته له ګزاره مزه یا گزارا کوا یا شاتل گزارا مزا زما دخپو دوڑ رازی ما تجولے غلوی بلخوا دخپل من دمارغانو د چغار مزا اندے سے کلام دیجیے داغ دا حسرت دور کی دون دے اس دا گل دا رجی دون دے حسرت دور کی دون دے اس دا گل درجی دون دے اس دا گل درجی دون دے
زما ملګرو چې وګور نکړو 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 حسدا جندا تیرې دون دې مستقا ګل درجه دون دې الله حسرت اور کی دون دے مصطفی گل درجی دون دے مصطفی گل درجی دون دے زلکوا د شلور یاد ورتا 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 بیا خو یخوی دا معشوقون دے مصطفی گل درجی دون دے حسرت دور کی دون دے مصطفی گل درجی دون دے مصطفی گل درجی دون دے من مشنا چیز دے حسن لگم 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 خو محبت شی درشتون دے مصطفی گل درجی دون دے آقا حسرت دور کی دون دے مصطفی گل درجی دون دے مصطفی گل درجی دون دے د محبت جہانان دی آباد 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 دشت خلا ڈک دالی بنون دے مصطفی گل درجی دون دے حسرت دور کی دون دے مصطفی گل درجی دون دے مصطفی گل درجی دون دے مصطفی گل درجی دون دے شلوچی د انسان تقدیرونو کتابنا خالد حسن صاحب دا کلام نمخ کی دا محمد سعید مردان سو شعرنا شلوچ دا انسان دا تقدیرونو کتابنا سیزل غوانی ددا سی ایمانونو کتابنا تیارو سر کشتے کبھی تیارو تلان دیوزی دزک نازل شوی پغارونو کتابنا جانان
सोक दल तपला सुनो किताबुना खाइस्ता त्रे नौ रुकीगी मोहब्बत त्रे न शुकीगी गंडल ग्वाड़ी दजल पो पतारुनो किताबुना वे न पिदा वसा दली वन तंदी अख्तदी रास्त शुभ मजगू की पपंडुन किताबुना दामिनराना से दामलुक तूल खिलाड़ा सईद नुस्तल वाड़ी दमखुनु किताबुना गुल खो फजल को दटुम्बलो खलक चरत दे गुल खो फजल को दटुम्बलो खलक चरत दे ताबा दे द हुसन द शिंदलो खलक चरत दे गुलिये खो फजल को दटुम्बलो खलक चरत दे गुलिये खो फजल को दटुम्बलो खलक चरत दे ताबा दे द हुसन द शिंदलो खलक चरत दे ताबा दे द हुसन द शिंदलो खलक चरत दे रापशी खुमन बागमा जामिन तपरीन की रापशी खुमन बागमा जामिन तपरीन की दिल तदत बोझलुनो द सातलो खलक चरत दे दिल तदत बोझलुनो द सातलो खलक चरत दे ताबा दे द हुसन द शिंदलो खलक चरत दे ताबा दे द हुसन द शिंदलो खलक चरत दे ताको यो दस्ते को इशारा वला लो तिकरार ताको यो दस्ते को इशारा वला लो तिकरार उस्दत अजीम जुर्म बखलो खलक चरत दे उस्दत अजीम जुर्म बखलो खलक चरत दे ताबा दे द हुसन द शिंदलो खलक चरत दे ताबा दे द हुसन द शिंदलो खलक चरत दे मंगत ज्वंदुनो अपन मलगिरी द मंसूर शुनो मंगत ज्वंदुनो अपन मलगिरी द मंसूर शुनो ज्वलद दार सरता द खतलो खलक चरत दे ज्वलद दार सरता द खतलो
خلق چرته آباد د حسن د شیندلو خلق چرته آباد د حسن د شیندلو خلق چرته خالد دا پیجندلو خلق چرته ستا خالد دا پیجندلو خلق چرته آباد د حسن د شیندلو خلق چرته آباد د حسن د شیندلو خلق چرته گل خوب زلفو د ټومبلو خلق چرته گل خوب زلفو د ټومبلو خلق چرته آباد د حسن د شیندلو خلق چرته آباد د حسن د شیندلو خلق چرته آباد د حسن د شیندلو خلق چرته ښکاری سترګې خو خونکاری او خونخوارې ښکلې ښکاري پیغلې که هر څو هم شته په ټوله دنیاګۍ کې ماتا په هر حال کې وطندار ښکلې ښکاري پتا مین شوم په ځان باندې مې اور پورې کا پتا مین شوم په ځان باندې جانان میں واخص جہان بند میں اور پورے جانان میں واخص جہان بند میں اور پورے دل میں تو پہر ارمان بند میں اور پورے بتا میں شم پزان بند میں
ईमान में रौनक ईमान बांधे में हो और भोर का ईमान में रौनक ईमान बांधे में हो और भोर का दसल में तो पर अरमान बांधे में हो और भोर का पता मैं शुम पजान बांधे में हो और भोर का आगे अमजोल तवयना जमामने औकना आगे अमजोल तवयना जमामने औकना दस्तर गोरब की अकबर जान बातें में हो और भोर का दस्तर गोरब की अकबर जान बातें में हो और भोर का गजल में तो पहर अरमान बातें में हो और भोर का पता मैं शुम पजान बातें में हो और भोर का पता मैं शुम पजान बातें में हो और भोर का खजीशने में पकबर भी बलाड़ी के गुलाम मनुमरा से तू के प्रिनाड़ी चिपख पलु बिनु नयम लंबेदारी पमाम पलित वैद जुमादार या बदा बिनंगमल बागियदन क्रम या बकलमा द पुख्तनो कुसी विजाड़ चिकत्र कत्र में तना द दुश्मना का मोर मापस पकमोस्तर गुजारी जगन चिदार चा व मख्तगोरमा दहर चा तंदिक गुटश्वी बला जवान सर शोहरत नाम नंग मजकवी मलक जान जवान सर शोहरत नाम नंग मजकवी टटर पलार दकाम पविनु रंग मसा कभी टटर पलार दकाम पविनु रंग मसा कभी बने सर शोहरत नाम नंग मसा कभी बने सर शोहरत नाम नंग मसा कभी टटर पलार दकाम पविनु रंग मसा कभी टटर पलार दकाम पविनु रंग मसा कभी मैदान की दसर
د تورش رنگ مزه کوي میدان کې د سرباز د تورش رنگ مزه کوي ټکر پلار د قام په وینو رنگ مزه کوي ټکر پلار د قام په وینو رنگ مزه کوي وانه سره شهرت د نامو ننګ مزه کوي ټکر پلار د قام په وینو رنگ مزه کوي ټکر پلار د قام په وینو رنگ مزه کوي د پیغلو پسینو لا چلوک مزه کوي د پیغلو پسینو لا چلوک مزه کوي ټکر پلار د قام په وینو رنګ مزه کوي ټکر پلار د قام په وینو رنګ مزه کوي بیرغ د شهیدانو رنګارنګ مزه کوي بیرغ د شهیدانو رنګارنګ مزه کوي ټکر پلار د قام په وینو رنګ مزه کوي ټکر پلار د قام